سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. نن به د لاجورد له لارې له هراته ترکیې ته د افغان سوداګرو لومړۍ سوداګریزه جوپه ولیږل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وایي د دې لارې پرانیسته په سیمه کې د امنیت او اقتصادي ټیکاو لامل کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین له دې لارې د سوداګریز بهیر پیل د هیواد صادراتو په وده کې اغیزمن ګام بولي. د هالند دفاع وزیره وایي د هالند خلک او حکومت به د افغانستان ترڅنګ پاتې شي. نوموړي تیر مازدیګر له ولسمشر غني سره په کتنه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له هلو ځلو ملاتړ وکړ او په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د اقداماتو او د ښځو حقونو ته د پاملرنې له امله مننه وکړه. ښاغلي غني له افغانستان سره په بېلابېلو او په ځانګړې توګه په بنسټیزو او د قدس ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې له امله مننه وکړه. له دې سره سم د هالند دفاع وزیر د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې وویل هیواد یې د قدس ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز د افغان ځواکونو پرمختګ، ودې او د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه هم وستایله. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه، د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د افغان ځواکونو پر تجهیزېدو ټینګار وکړ. د ملي پوځ یوه چورلکه د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي دغه چورلکه چې د یادې ولسوالۍ د سرحوض سیمې یو شمېر کورنۍ میمنې ښار ته لیږدولې، خو د بیرته جګېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته وکړه او په ترڅ کې چورلکه یو څه زیانمنه شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یادې چورلکې سورلۍ ته زیان نه دی اوښتی او هغوی بیا د یوې بلې چورلکې په وسیله د فاریاب مرکز ته لیږدول شوي دي. او ولسمشر غني د ولسوالانو د دویم ملي کنفرانس په پای کې وویل ولسوالۍ له دولت او ملت سره د اړیکو لومړی ټکی دی او د هغوی رول په حکومتولۍ کې ارزښت لري. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تیر ماښام په چارچنار ماڼۍ کې ترسره شوه وویل تر راتلونکو 2 میاشتو پورې پر پالیسۍ او د اړتیا په صورت کې به د ولسوالۍ پر قانون بیا کتنه وشي. نوموړي د ولسي تړون پروګرام پر موثریت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې تر 3 راتلونکو کلونو به وړې او منځنۍ اوبه مدیریت شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.